على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما بنعمة ربك فحدث. الله د نعمتونو نه یو نعمت دامو چې زمونږ اسلام او زمونږ دین او شریعت کې داسې اعمال دي چې په هغې ټیم کم لګي او الله په اجر او ثواب ډیر ورکوي، او دا زمونږ محمد رسول الله علیه السلام من تداغي بیان کړی دی. نو تقریبا شل مخکې ویل شوي، نو یو بل سبب د هغې اسبابو نه چې په هغې بیخي ټیم نه لګي او اجر پکې ډېر دی، هغه دا دی چې اماتة الاذى عن الطريق، ضروري شی د لارې نه لرې کول. په دې باندې الله انسان له جنت ورکوي. داسې لار باندې سړی رواني، د لار کې ګټه پرته ده، لرګی پروت دی، میخ دی، ازغی دی، دا د لارې نه لرې کول الله په دې ډېر اجر ورکوي. څونه اجر پې ورکوي؟ الله پې جنت ورکوي. څه شی پې ورکوي؟ جنت. او جنت موږ ټول د الله نه غواړو. روایت د مسلم کې دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی، د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، او مسلم په کتاب البر وصله کې ذکر کړی دی، امام بخاری ذکر کړی دی. و یو سړی په لار باندې روانو، هغه لار کې یو ازغیداره لخته پرته وه، یعنی د بوټي یو لرګی و چې هغې کې ازغي و، غني وې پکې. نو دا یې د لار نه لرې کړ. او بل روایت کې دي دا یې ویلي چې لأنحین هذا عن المسلمین لا یؤذیهم، دا به زه د لار نه لرې کړم، داسې نه چېرته که مسلمان خپه ونه وی یا که مسلمان ته ضرر ونه رسوي. چې دا کار یې وکړ. نو دوه قسمه حدیث دي. یو کې لفظ دا دی چې فغفر له، الله ورته وویل زه چې تا څه دونه د بل مسلمان فکر دی، ستا ټول ګناهونه ما وبخله. په معمولي عمل باندې الله ټول ګناهونه له وبخله. او بل روایت کې دی چې الله سبحانه وتعالی ورته ویلي چې زه به تا جنت ته داخل کړم. وګوره، د لارې نه یو ضروري شی لرې کول، ځان له لار نه. داسې مونږ د جومات کې بوځو او داسې زه مو ولیدل، دا اوس ضروري دی که نه، او راوچته مو که دغه لار کې بل ځای کې. دا زمونږ دا دین، دا داسې یو دین دی چې ډېرې ښې خبرې دي او موږ او تاسې دې ته متوجه کوي. نو معمولي عمل دی، بیخي ټیم پې نه لګي، د انسان ګناهونه هم پې معاف شو، جنتي هم پې شو. هغه څه؟ ضروري شی د لارې نه لرې کول. لار کې به ضروري څیز نه ږدي، چاته به ضرر نه رسې، بلکې چې کوم شي باندې پوهېدلې چې دا ضروري دی، دا به د لار نه لرې کوو. دا کار به څوک کوي د خیره؟ دا به موږ او تاسې ټول کوو، ځکه موږ او تاسې الله دې له پیدا کړي وو چې موږ به امت ته خیر رسوو، او موږ به داسې کارونه کوو چې الله پې جنت ته بوځي. یو بل سبب د هغې اسبابونه چې په هغې بیخي ټیم نه لګي، او په هغې باندې د انسان اخلاقو د صحت علامه هم ده، او الله پې ډېر اجر ورکوي. څنګه اجر پې الله ورکوي؟ د براء ابن عازب رضی الله عنه روایت دی،
چې یو مسلمان د بل مسلمان سره مخامخ شي او یو بل لاس ورکي طرفه لاس درکم الله د لاس به داسې ګوره ښه دا بعضې خلک داسې غونتې څه چل کوي بعضې داسې لاس ورکوي دې ځای اسلامي طریقه د مصافحې دا دی نه دا د لاس دا صفحه دا به د بل څه داسې لګی بیا چې دا دې ولګوله داسې نو د نبي سلام طریقه دا ده چې دا خو به د چا لاس نه پرېښوده هله به یې پرېښوده چې بل سړي به پرېښوده او حدیث کې راځي چې دا لاس د چا ونیسي او داسې خوځي داسې نه چې بیخي در ولمکې ونکړي او داسې خوځي نو دا ګناهونه د انسان نه رجیږي نو محمد رسول الله علیه السلام وایي کوم مسلمان چې د بل سره مصافحه وکړي لاس وله ورکړي نو الله سبحانه وتعالی د دې دواړو د لاسونو د جدا کولو نه مخکې دی ته ګناهونه بخي څونه ګټه ده ګوره لاس ورکولو باندې څونه فایده ده خو لاس به هم غلط نه ورکوي بعضې خلک د ګوتو څوکې ورکړي بعضې داسې لاس کې ورکوي نه صحیح ښایسته مسلمانۍ لاس به ورکړي دا لاس به نبي سلم طریقه ده او داسې به خوځې دې سره ګناهونه رجیږي څنګه رجیږي او داسې چې وکړي د ګناهونه الله دې د اوبو سره لرې کوي او دقه شان د لاس هغه کې هم داسې دی نو ټیم پې کم ولګېده او دا د ابوداود روایت دی او د صحیح الجامع کې او سلسله الاحادیث صحیحه کې شیخ البانی صاحب دا روایت هم صحیح کړی دی مصافحې بند کوو ځان له داسې بندي چې څوک ویني په خیر رالی ستړی مشي خیر رالی وي نه خیر رالی وی مې به پرېږدي صحیح ښایسته ستړي مشي به کې دریم په نن درس کې چې ټیم پې لږ لګي او اجر پې ډېر میلاویږي هغه سجده ده څه شی ده سجده ده دو قسمه روایتونه دي اول خدا دی چې سجده هغه نعمت دی چې په دې انسان الله ته نږدې کېږي الله وایي واسجد واقترب سجده وکړه او د دې په سبب ځان الله ته نږدې کړه او په صحیح حدیث کې راغلی دی چې بنده الله ته هغه وخت ډېر نږدې چې دا په سجده کې پروت دی الله ته حسن بصري به ویلي ارمان دی که زه په دې پوه شم چې زما یوه سجده قبوله شوې ده نو دا زما دپاره ډېر لوی د عزت او د خوشحالۍ سبب دی فتح الباري کې ابن حجر ته نقل کړی دی اوس ګوره امام په مونځ کې ته راغلي او سجده کې پروت دی ته به نیغ نه ودرېږي دا بعضې خلک کې ودرېږي چې ودرېږه دا به راپاڅېږي بیا به نه دلته سنت دا دی چې ډایرکټ به سجدې له ځې د دې څونه اجر دی روایت د ابو هريره رضی الله عنه کې راغلی دی چې دا انسان په دې حالت باندې نو الله سبحانه وتعالی د دې انسان ګناهونه معاف کوي بل روایت د ابو هريره کې دی وایي کله چې دا سجده یا د تلاوت سجده یا عامه سجده او د انسان سجده کوي او شیطان ځان له شي او سترګې سرې کوي او جاړي او وایي چې یا ویلا یتباشما ولی وی عمر ابن آدم بالسجود د آدم بچی ته الله ویلي چې سجده وکړه نو وګوره په سجده سجده وکړه فله الجنه الله له یو سجده باندې جنت ورکړه وامرت بالسجود او ما ته ویلي چې سجده وکړه فابیت ما و انکار وکړه وی فلین نار مال د جهنم ورشه زما ورونو یو سجده دا د ټولې دنیا نه غوره ده چې الله یې قبوله کړي ځکه په دې یو سجده باندې الله انسان جنت ته بیایي نو په یو سجده به څونه وخت ولګي او هغه جنت چې هغه څونه غټ دی یا الله هغې کې به سم مزي چې نور پکې هېڅ نه یو الله کې ویني دا څومره خوند کوي او هغه جنت دی چې په هغې کې به یو باران وشي او دا باران چې وشي نو په دې کې به د جنتین چې کور ته راشي نو دا ښځې به ورته ووایي چې تاسې خو سم ښایسته شوي وئ فیزدادون حسنا هغه جنت دی چې هغې کې یو بنګله د یو ملغلرې نه جوړېږي هغه جنت دی چې د هغې د ښځې د سر یوه لوپټه د ټولې دنیا د قیمت نم قیمتي ده بس مزې دي او چې الله یې د چا سجده قبوله کړي
الله دې زموږ ټول سجدې قبول کړي ان شاء الله چې موږ په اخلاص کوو د رب قانون دا دی چې الله ظالم نه دی درې شیونه په عبادت کې کوي دا به ډېر ښه عقیده به برابرې اخلاص به اتباع د رسول الله به الله انسان له عمل قبلې د الله کتاب کې ظلم نشته بچا دا مې نن څو ویلې درې څلورم دا دی چې ټیم پې لږ ولګي او اجر پې سم د غرونو عمره دغه شي ده هغه درود دی په محمد رسول الله علیه السلام باندې الله حکم کړی صلو علیه او نبی علیه السلام ته جبریل وایي چې هغه انسان دی الله تباه کړي چې د محمد رسول الله علیه السلام نوم یاد شي او دا درود ونه وایي چې پیغمبر علیه السلام نوم او یادېده په دې باندې درود وایي درود څنګه دی شیخ ابن باز رحمه الله لیکلي دي وایي یو خو هغه الفاظ دي چې احادیثو کې راغلي که درود ابراهیمي شو یا نور یو د درې طریقې ځان له دغه نه د دې نه ما سوا چې څومره الفاظ دي او په هغې کې په نبي علیه السلام درود ویلی کېږي وایي بس دا کافي دی که دا صلی الله که دا اللهم صل وسلم علی عبدک و نبیک که دا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد ابراهیمي درودي که هر یو تني اجر یې څونه دی چا چې یو ځل په محمد رسول الله درود ویو الله پې لس کاراته رحمتونه رالیږي یو روایت کې راغلی دي وایي چا چې په رسول الله علیه وسلم باندې درود ویو نو الله رب العالمین له 1500 درجې اوچتوي 1500 له ګناهونه دغه کوي او 1500 د دې انسان پیدې ول ورکوي د آخرت پیدې او بعض علماو دې ته لږ حساب کړی دی چې انسان په یو منټ کې نه دی هسې یو منټ کې انسان داسې اللهم صل علی محمد عبدک و نبیک چې دا درود ویې زما خیال دی چې یو منټ کې یو سړی کم څه کم 15 ځل شي ویلی یا صلی الله علی نبینا محمد صلی الله علی نبینا داسې چې ویې زه دغې پرې د لس کارت حساب کا چې لس ځل دې وویلې نو هر درود باندې الله څو رحمتونه رالیږي لس رحمتونه نو دا څو شو سلو نو دا خو دې سمه ګټه وکړه چې 15 ځل دې ویلې دا څو شو یو نیم سل شو بس مزید یو د مؤمنانو دي او دې ته القناطیر المقنطره من الاجر وایي د ثوابونو خزانې دي بل زما ورونو د هغې اعمالو نه چې په هغې باندې وقت بې حده کم ولګي او اجر پې سم ډېر شي هغه اودس کول دي څه شی دي اودس کول دي زموږ استاد فقه کې دي چې اودس لا نیت ضروري نه دی ځکه اودس خپله عبادت نه دی اودس په خپله عبادت دی نو نیت هم ولې ضروري دی نبی علیه السلام وایي چا چې اودس وکړه حمران د عثمان رضی الله عنه یو آزاد شده مری دی هغه وایي ما یو ځل عثمان رضی الله عنه دله اوبه راوړې اوبه مې ورله ورکړې نو عثمان رضی الله عنه څه چل وکړه اودس طریقې وه د اوبې راواړولې په دې لاس باندې دا لاس یې بسم الله یې ویلې بیا دا لاس څو ځل وینځه 3 ځلې داسې وینځه د هغې نه بعد زموږ استاسې د ذهنونو باندې ډېر غلط کار شوی دی نو هغه زړې بعضې بدولالې زموږ د ذهنونو کې نو موږ ویو چې که په دې اودس اوبو کې دنه داسې یو څاڅکی ولګېد هم اوبه ختمې شوې نه عثمان رضی الله عنه بیا دا ښي لاس راواغست او دا د اوبو لوټه نه وه دې کې داسې ورښکته کړه دې اوبو کې او بیا یې اوبه راغستلې او سې اودس پې وکړه په دې اوبو باندې اوبه نه دغه کېږي مستعملې کېږي او الحمدلله موږ کوم داسې اکثر بالټې دی اوبه دې پکې ډک دی بس لاس اول وینځه بهر بیا لاس ورښکته کوه او داسې راخله زه خو وایي خولې ته یې اوبه واچلې بیا یې مزمزه وکړه بیا یې پوزې ته واچلې دلته یو بل سنت دی چې هغې ته استنثار وایي دا پوزه سون کول دا د فقهي کتابونو کې دا سنت هېر شوی دی وایي بیا د هغې نه وروسته 3 ځل مخ وینځه لاسونه یې څنګلو پورې وینځل بیا یې په سر مسه وکړه بیا یې دواړه خپې وینځلې بیا یې اخر کې وویلې چې ما محمد رسول الله لیدلی دی یتوضأ نحو وضوء هذا چې دقسې اودس یې وکړه او بیا رسول الله وویلې
چې چا داسې اودس وکړ بیا یې په 2 رکعته لمونځ وکړ او ځان یې بیا اودسه نه کړ کې نو غفر له ما تقدم من ذنبه الله له په دې اوداسه مخکینی ګناهونه څه کوي بخي نو دا صحیح طریقه ده بل روایت کې دي چې د دې مخ باندې کومه ګناه کړي نو هغه د دې اوبو سوزي د لاس سوزي او بیا کې د پیرانو د ځان نه څه قصې جوړې کړي وای فلاني بزرګ به وای چې اودس کوو وای دا ګناهونه به یو بل باندې سواره و په دې اوبو کې به روان وو داسې ځان نه وای دا نشته دی دا د بخاري روایت دی کتاب الوضو کې مسلم هم دا روایت کتاب طهارت په باب صفت الوضو کې راوړی دی نو اودس باندې څونه ګټه وشوه ورونو مخکینی ګناهونه پې معاف شو ټیم په اوداسه څونه لګي هېڅ وخت پې نه لګي او فایده پکې څونه ده هغه سمه ډېره ده بلکې د عقبه بن عامر رضی الله عنه روایت پرون مې ته ویلی و چې له اودس وکړې او دا دعا ووایې اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله نو د جنت 8 واړه دروازې به ته کولاو شي او که دا دې ویلې دې کې هم ډېر اجر دی چې اللهم اجعلني یا تنور شي دیالک ته ویونه څه شی کې اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين نو دا دعا خو تاسو ټول وایي کنه نن بچا اودس نه وروسته ویلي وردروغ ګناه ده دا نور یې وایي خلک چا نه دي ویلي دی یې وایي څنګه دعا ده لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله او کده سی وای چې اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين جنت خو زموږ ټول خوښ دی دا د جنت د ورتلو لارې دي په دې باندې به جنت ته ځو د خیره الله دې موږ ټول صحیح جنتیان وګرځوي بل یو عمل دی چې په هغې باندې سم ډېر زیاته اجر میلاویږي ټیم پې بیخي کم لګي او اجر پې ډېر میلاویږي هغه دا دی چې یو څو کارونه دي چې دا چا وکړو الله ډېر لوی انعام وله ورکوي اول کار دا دی چې د چا سره معامله راله څه خبره دې ورسره راله او ته په حقه مې او لانجه او جګړه دې پرېښوده خبره باندې پوهېږي د چا سره څه بحث مباحثه راله ته په حقه مې خبره دې پرېښوده رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په جنت کې الله یو کور جوړ کړی دی او نبی علیہ السلام وایي زه ذمہوار یم او دا د جنت په باغچو کې دی الله به هغه چاله ورکوي چې چا جګړې پرېښودې اگر که دا په حق وي نو ټیم پې لږ ولګېد او څونه بنګله وګټل شو په دې خو که دلته 4 میاشتې ګرځي او د اړیکې نو 2 میاشتو له څوک په کرۍ کور نه درکوي او داسې بنګله دې وګټله دویم وایي د جنت په دې منځ کې یو کور دی د الله هغه چاله ورکوي چې هغه دروغ پرېږدي اگر که په ټوکو کې نو موږ ورته په ټوکو کې هم دروغ نه ویو داسې ځوانان په کار دي داسې مؤمنان سړی او مؤمنانې ښه جنکۍ په کار دي چې هغه وایي چې موږ به نه په ټوکو کې دروغ ویو او نه به داسې په رښتیاو کې دروغ ویو داسې به څوک وي انشاءالله بس الله سبحانه وتعالی دې زموږ ستاسې مدد وکړي او بل د جنت په دې بر سر کې یو دغه دی د کور دی وببیت فی اعلی الجنه رسول الله وایي د جنت د بر سر کې یو دریم کور دی چې هغه الله ورکوي چاله لمن حسن خلقه چې چا اخلاق صحیح کړ دا د ابو داود ترمذي روایت دی او شیخ البانی صاحب د صحیحه کې دا روایت صحیح کړی دی ملګرو څومره ډېره ګټه ده او څومره ډېره لویه پیدا ده د چا د هغه چا دپاره چې هغه جګړمار او لانجهبار نه وي او د هغه چا دپاره چې هغه په ټوکو او مسخرو کې هم دروغ نه وایي او د هغه چا دپاره چې د هغه اخلاق ښیي دا درې واړه ډېره لویه سرمایه ده کله چې انسان نه دی زما ورونو دا انسان جګړمار نه وي جګړې پرېږدي نو الله سبحانه وتعالی له
یو باغچه د جنت د یو بنگلې سور کوي. انا زعیم ببیت فی ربض الجنه لمن ترک المراء وان کان محقا. ورکوي څوک؟ الله. او ذمہوار څوک دی؟ محمد رسول الله. څه مزې دې وکړه چې محمد رسول الله دې ذمہواري واخلي چې راځه درکوي الله. نو موږ او تاسې به څه چل کوو؟ موږ او تاسې به جګړې لانجې نه دغه کوو. موږ ته جوماتونو کې نښتي وو، که دې سب کې یو تن د چا لږ داسې ووایي چې لږ اخوا دې خوشم جنګ کوي، پاتې لا بار یو چا سره دې لانجه راغله او د دې حدیث د وجې نه دې پرېښوده، بیا ته الله وګوره چې الله څومره غیرتي دی. دویم ورونو، موږ به په مسخرې او ټوخې پرېږدو، اگر که دا په حقه باندې، په حقه به هم چا سره ټوخه نه کوو. وایي لکل شیء بذر، د هر شي دپاره یو تخم دی او د دشمنۍ تخم دا مسخرې کول دي. بعضې سلف وایي موږ ته خپلو میندو دا وصیت کړی و چې که د چا څه غواړئ چې دوستي دې برقرار پاتې شي، نو یو ورسه دروغ ورته مه وایه، واده خلافي مه کوه ورسه، او بیا هم ورسه ټوکې مه کوه، ځکه د دې اول خندای خو اخر یې څپېړې دی. او امام شافعي رحمت الله علیه وایي ما ته مور وصیت کړی و چې بچی ټوکې مه کوه، که د عزتمند سړي سره ټوکې وکړې نو د هغه په سترګو کې به ډېر کم او سپک راشي چې دا څه سپک سړی دی، او که د رزیل سړي سره ټوکې وکړې نو فیجتري علیک، هغه به باندې زړور شي، سبا به دې بیا د خلکو په مخ کې شرموي. ته به د خلکو په مخ کې ولاړې هغه به درته ټوکې کوي، ته به د خلکو په مخ کې ولاړې عزتمند خلک به هغه به دې څټ ګرئ، هغه به درپسې وروسته شی تړي، ته به وایې چې الله اوس دا مړ کړم او که ځان پرې مړ کړم. د هغې نه ښه دا ده چې تاسې به څه نه کوئ؟ ټوکې نه کوئ. ټوکې کول دې سره د مخ د تازګي ایمان هغه نور ختمېږي. دا مرض موږ او تاسې کې شته دی، باید چې موږ او تاسې ټوکې مسخرې دا ونه کړو. صحیح ده که نه؟ د سلفو کې د یو عالم باره کې دغه لیکلي دي، امام ذهبي د تابعینو کې دی، اوس زما د ذهن نه هغه نوم ووته، الله دې رعایت کړي. وایي ده باندې لږه څه بېهوشي راغله او سم وخت په وخت ښایسته کېده به، دا مخ یې سم داسې شه تور هلک و، او تا به ویل چې دا دغه دی بل پسې پړقېږي. وایي بیا ورته دې خلکو وویلې چې هلکه ستا څه داسې یو عمل دی چې ته مرګ پله روان وې او ښایسته کېدې؟ ویل زما نور عمل به یي یا به نه وي، خو زه ټوکې نه کوم، ما بیخي د چا سره ټوکې او دا شی نه دي کړي. نن خو موږ ټوکې خلک ثواب ګڼي، هسې ټوکې کوي، دا شی به نه کوو. او درېیم اخلاق به ښه کوو. بهترین انسان هغه دی چې د هغې څه اخلاق یې ښایسته وي. نو موږ او تاسې به اخلاق ښایسته کوو. د چا چې اخلاق ښایسته وي نو د جنت اعلی باغچو کې الله سبحانه وتعالی ورله څه چل ورکوي؟ کور وله ورکوي. او ذمہوار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. خاص کر طلاب ورونو، ستاسې د اخلاقو به یو مظاهره دی چې کله اذان کېده د هغې نه مخکې اودس کوئ او صفونو کې کښېنئ. چې همیشه تاسې نه رکعتونه تلي که نه، په دې به سره ډېر بد ښکاري. نبي علیه السلام وایي څه خلک دي د دین کارونو کې وروسته کېږي ایسته الله جهنم ته وغورځوي. الله مکړي داسې نه چې قرآن ته هم ناست وي او بل طرف ته هم تشکیل ونه شي. اخلاق به ښایسته کوو د شریعت مطابق، عباداتو مطابق، دې ټولو کې الله دې زما اخلاق صحیح کړي، ستاسې دې الله صحیح کړي، الله دې زموږ نه راضي شي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي